بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو څه د اسلامي برخه ته هرکلی کوم. خالد له بوټو نه راووت او له ګنګونه یې وپوښتل مایا نسته، ته دلته څه کوې؟ ګنګو خپله لهجه غمجنه کړه او ویې ویل مایا ولاړه. بېچارهګۍ. خالد ورخطا سو، پوښتنه یې وکړه چېرته ولاړه، څه پېښه ده؟ ګنګو وویل خالده تا ډېر بد وکړل، کاشکې دې د هغې زړه نه وای مات کړی. خالد وویل اخر څه سوي د خدای لپاره راته ووایه. ګنګو وویل اوس پښیماني څه ګټه نه لري، څه چې کېدل هغه خو وسول، کاشکې هغې ستا په شان د سخت زړي انسان سره مینه نه لرلی. خالد بېتابه سو، د ګنګو په اوږه یې لاس ورکېښود او په زوره زوره یې وخوځاوه. ویې ویل ما نور مه پرېشانه کوه، راته ووایه څه سوي. ګنګو وویل مایا مړه سوه، زه چې دلته راغلم دا د سیند په غاړه ولاړه وه، ما چې غږ پرې وکړ دې ما ته د ځواب پر ځای سیند ته ورټوپ کړل. ما زر زر جامې وایستلې خو په دې ځنډ کې هغه اوبو له څنډې نه منځ ته یوړه، چې ما ځان اوبو ته ور وغورځاوه هغه په څپو کې ورکه سوه. خالد په چیغه وویل مایا ډوبېدل او تا په ارامۍ جامې ایستلې او په څنډه ورته ولاړ وې، بېرحمه ظالمه دړماره، ما خو ویل ته انسان سوی نه یې. ګنګو وویل که ما له جامو سره اوبو ته ځان غورځولی وای پخپله ډوبېدم. خالد ور غبرګه کړه نو ته څه ګمان کوې چې ستا په ډوبېدو به دنیا کې څه کمی راغلی وای؟ ګنګو وویل نو د هغې په مرګ په دنیا کې څه کمی راغلی؟ له ورور نه یې زړه تور سوی و، ستا له چلن نه هغه مایوسه سوې وه. ښه وسول هغه د ویلې ویلې کېدو او مړه کېدو پر ځای یو ځل ډوبه سوه او مړه سوه. هو رښتیا کله چې ما جامې ایستلې دا د اوبو څپو ورسره اخیستې وه نو ما ته یې چغې کړې چې ګنګو زما د ژغورلو هڅه مه کوه، هېڅ ګټه نه لري. خالد ته مې سلام وایه، زه د هغه له مینې نه مایوسه سوم او نور ژوند نه غواړم. خالد تر ډېره وخته لکه بت شخ پخ ولاړ و. ګنګو یې په اوږو لاس ورکېښود او ویې ویل خالده اوس له پښیمانۍ نه څه ګټه، څه چې کېدل هغه خو وسوه. خالد یې لاس له اوږو نه ډیکه کړ، لږ شاته سو، ویې ویل ته ورځه. ګنګو ویل نن موږ باید ډېر کارونه وکړو، ځسې ځو. خالد په غوسه وویل ګنګو د خدای لپاره ولاړ شه، ما لږ شېبه یوازې پرېږده. ګنګو ویل خالده زه نه پوهېدم چې د مایا په مرګ به ته دومره غمجن کېږې، که نه نو ما به د خپل ژوند په قیمت هغه ژغورلې وه. خالد په ژړوني غږ وویل د هغې د مرګ غم ګنګو ستا په سینه کې د انسان زړه نسته، دا زما د ژوند تر ټولو ستره پېښه ده، د هغې د مرګ سبب زه یم او زه به تر مرګه ځان ونه بښم. ګنګو ویل تا خو ویل چې مایا به یې ورور ته ور واستوو چې ته یې په بېلتون نه خفه کېدې، په مرګ یې به دې زهیري. خالد ویل ګنګو د خدای په خاطر زما په زخمونو مالګې مه دوړوه، ما د هغې په پېژندلو کې اشتباه کړې وه، دا سزا زما له زغم نه اوچته ده. ګنګو ویل خالده دا خبرې پرېږده، زما باور دی چې که هغه یو ځل بیا راژوندی سي ستا غرور به د هغې مینې ته د ځواب اجازه در نه کړي، ته به بیا هم له هغې سره د پخوا په شان چلند غوره کړې، راځه په 2-3 ورځو کې به یې هېره کړې. خالد بې له دې چې څه ځواب ورکړي د یوې لوېدلې ونې په تنه کېناست او د سیند څپو ته یې کتل. بیا یې په دردناکه لهجه وویل مایا مایا دا تا څه وکړل؟ ګنګو بیا وویل خالده ته باید اوس د مېړنو حوصله ولرې. خالد وویل ګنګو ته ولاړ شه، زه درپسې درځم. ګنګو ویل ښه ده ستا خوښه، او بیا روان سو، خو د کلا پر ځای په بوټو کې غلی غلی کښتۍ ته ورنږدې سو او د یوې ونې له تنې نه یې ورو مایا ته غږ کړ مایا اوس راووځه. د مایا زړه په زوره زوره درزېده، د خالد او ګنګو خبرې یې اورېدلې وې. هغې ته داسې مرګ چې د خالد زړه ته یې ورنږدې کوله تر 100 ځله ژوندانه غوره و. هغې د خالد آهونه اورېدل او دا اندېښنه ورسره پیدا سوه چې له دې ټوکې نه وروسته خالد د تل لپاره پر دې بدګمانه نه سي. په زړه کې ورتېره سوه چې کاشکې زه رښتیا د سیند څپو ته لوېدلې وای، او بیا د سترګو په رپ کې دغه خیال د یوې خطرناکې ارادې بڼه غوره کړه. ګنګو بیا ورو غږ وکړ، له مایا سره د چورت او فکر وخت نه و، ناڅاپه اوچته سوه او په اوبو کې ټوپ ووهه. ګنګو د مایا له چغو سره منډه راواخیستله. خالد هم ورخطا له خپل ځایه جګ سو او دواړو په یوه وخت کې سیند ته ځانونه وغورځول. ګنګو ویل خالد راویې نیسه دا مایا ده. خالد په بیړه غوټه ووهله او ورنږدې سو. مایا غوټه ووهله مګر د لامبوزن لپاره هم ځان د څپو رحم او کرم ته پرېښودل ممکن نه وي. زر یې بېرته سر له اوبو راویوست او بیا یې د ګرداب خواته د نږدې کېدو هڅه وکړه، خو خالد هغه تر مټ ونیوله. لږ شېبه وروسته ګنګو هم ور ورسېد او دواړو مایا څنډې ته راوسته. څنډې ته چې راورسېدل ګنګو ویل خالده نور زما په دې نجلۍ هېڅ اعتبار نشته، دا ستا بې پروایي لیونۍ کړې ده. او بیا یې مایا ته وکتل، ویې ویل تا سیند ته ځان ولې وغورځوه؟ دې په ډاډ ځواب ورکړ تا له خالد سره دا ټوکه ولې وکړه؟ ګنګو خالد ته وویل ما معاف کړه، ما ستا د غورځولو لپاره مایا په کښتۍ کې غلې کړې وه، خو زه نه پوهېدم چې دا لیونۍ به رښتیا هم سیند ته ځان غورځوي. تاسې دواړه یو له بل سره مینه کوئ او زه په دې خوښ. خالد هېڅ ځواب ورنه کړ، د هغه په سترګو کې یوازې اوښکې وې، د مینې، خوښۍ او په شکر اوښکې. ګنګو ویل اوس د مایا په باب ستا پرېکړه څه ده؟
هغه ځواب ورکړ د مایا په باب هیڅوک د فیصلې حق نه لري، مایا د ځان په باب خپل فیصله کوي. سهار وختي له کلانه 4 مایل لري پر تابرای سپاهیانو د سفر تیاری نیو. جیرام په سیند کې له لنبلو نه وروسته جامې بدلولې چې د بوټو له منځه یو غشی تیز راغی او په مخ کې یې په ځمکه خښ شو. پر غشي یو سپین دسمال تړلی و. جیرام له یوې او بلې خوا څارنې وروسته غشی راوکیښ او په هغه پورې تړلی دسمال یې خلاص کړ. په دسمال په سکرو لیکلي و چې جیرام زه تا په څه نامه وبولم، تا ته د ورور په ویلو شرمېږم، که زما ژوند غواړې نو له ګنګو سره راشه، که نه نو زما د ژوند خیر نشته. تا بد نصیبه خور مایا. جیرام په منډه منډه د بوټو څنګ ته ورغی او ویې ویل ګنګو ګنګو ته چېرته یې؟ ګنګو ورو ځواب ورکړ زه دلته یم دې خواته. جیرام په بوټو کې د هغه خواته ورنږدې سو. ګنګو په آس سپور و. جیرام په ناکرارۍ د آس چیله ونیوه او ویې ویل ګنګو مایا څنګه ده؟ چېرته ده؟ ستاسې سره څرنګه یو ځای شته؟ ګنګو ځواب ورکړ مایا ژوندۍ ده او زه تا هغې ته بیایم، ووایه راسره ځې؟ جیرام وویل زه د مایا په خاطر له 7 سمندرونو پورې وتو ته تیار یم، د خدای لپاره ووایه هغه څنګه ده؟ ګنګو وویل هغه له دې ځایه ډېره لرې نه ده، راځه زما تر شا سپور شه. جیرام وویل که لاره ډېره وي زه خپل آس راولم. ګنګو وویل خپل آس راوستلی سې، خو که دې بیا څه چالاکي وکړه په دې وپوهېږه چې مایا به په ژوند ونه وینې، زه همدلته ستا انتظار کوم. جیرام وویل زه اوس راځم او بیا یې د غونډۍ په لوري منډه واخیسته. ګنګو د احتیاط لپاره له دې ځایه ولاړ او د ګڼو ونو په منځ کې ودرېد. لږ ځنډ وروسته جیرام هغه ځای ته راورسېد. آس یې ودراوه. ګنګو یې ونه لید. غږ یې پسې وکړ. ګنګو ډاډه شو او بیا یې ځان ته ور وباله. جیرام له ګنګو نه ډېرې پوښتنې وکړې. ګنګو یوازې دا ورته وویل چې ته مایا ووینې بیا به ټول حال درته معلوم سي. په ځنګل کې له لږ مزل وروسته د ګنګو 10 نور ملګري هم له دوی سره یو ځای شول. جیرام د ګنګو په نیت شکمن شو او د آس جلب یې کش کړ. ویې ویل ګنګو دا څه دي؟ خو د دې نه وړاندې چې ګنګو څه ځواب ورکړي د هغه ملګري ترې راچاپېر شو. یو را وړاندې شو. د آس جلب یې د ده له لاس واخیست، خو د ګنګو د اټکل پر خلاف هغه هېڅ مزاحمت ونه کړ. او کله چې د ګنګو ملګرو له ده نه د وسلې اخیستلو هڅه وکړه، ده په خپله توره او لیندره خلاص کړل او دوی ته یې وسپاره. د ملا په کمربند یې یو وړوکی خنجر و. د ګنګو یو ملګري د هغه اخیستلو ته ور وړاندې شو، خو ګنګو په اشاره هغه منع کړ. جیرام وویل تا ته معلومه ده که نه چې زه د مایا د پیغام له اورېدو وروسته نسم تښتېدلی؟ ګنګو ځواب ورکړ ته که د تېښتې هڅه وکړې هم نسي کامیابېدی، په ځنګل کې ځای ځای غشي ویستونکي پټ دي. جیرام وویل ګنګو ما له تا سره هېڅکله هم وعده خلافي نه ده کړې، ته چېرته وایې زه درسره ځم. ګنګو ویل څوک چې د زبیر غوندې نیکي کوونکي سره غداري وکړي زما پرې هېڅ اعتبار نسي کېدی. ستا خیر په دې کې دی چې په پټو سترګو راسره لاړ سي. کلا له 4 مایله نه لرې نه وه، خو ګنګو د احتیاط په خاطر اوږده او جنجالي لاره غوره کړه. چې کلا ته ورسېدل سپاره له آسونو نه پلي شول. جیرام خالد له کلا نه د راوتلو په حال کې ولید. لاس یې هغه ته ور اوږد کړ او ویې ویل خالده خالده ته هم دلته یې؟ ستا خور چېرته ده؟ خالد په نفرت او حقارت هغه ته وکتل او د ځواب پر ځای یې ځان ګنګو ته ورنږدې کړ. جیرام په زړه ګزار وکړ، پښې یې ورېږدېدې. هغه لاس یې چې خالد ته ورغځولی و بېرته یې ورو ورو ورټول کړ. د مایوسۍ او بېوسۍ په حالت کې یې څلورو خواوو ته وکتل او بیا یې خالد سترګې ښخې شوې، خو خالد مخ بلې خوا ته پرې واړاوه. جیرام په دردناکه لهجه وویل خالده زه نه پوهېږم چې ستاسې ټولو په نظر کې ولې دومره خوار او فقیر یم. زه بې ګناه یم، ما ته داسې مه ګورئ. مایا چېرته ده؟ له شانه غږ اوچت سو. زه دلته یم. جیرام شاته وکتل. مایا څو ګامه لرې ولاړه وه. جیرام وویل مایا مایا زما خورې، زما کشرې خورې. دا یې وویل او بیا د مایا په لوري ورنږدې سو، خو مایا په شا ولاړه. ویې ویل ظالمه فریبکاره غداره ما ته مه نږدې کېږه. تا د نوابزاده پلار او نوابزاده مور د وینې او شیدو خاطر ونه سات. ته زما هېڅ نه کېږې. ستا لمن د خپلو نیکي کوونکو په وینو داغداره ده. که چا د جیرام په سینه خنجر ورخښ کړی وای دومره به نه و پرې دردېدلی لکه د خور پر دې خبره. په زړه کې د غوسې اور راپورته سو چې د غم په اوښکو بېرته سوړ سو. هغه یو ځل بیا څلورو خواوو ته وکتل. د ګنګو په شونډو د کرکې او حقارت مسکا وه. د هغه په لیدو یې په رګونو کې وینه ودرېده. لاسونه یې ومروړل، غاښونه یې وچیچل. هغه ته ورنږدې سو. ویې ویل ذلیل لوټمار، د دې ټولو جنجالونو ملامتي پر تا ده. تا دوی ټول زما پر خلاف کړي. پخوا له دې چې ګنګو خپل لاس په دفاع اوچت کړي ناڅاپه هغه 2 سوکه په خوله ووهه. ګنګو خپل غومبري وموښل او شاته سو. خالد را وړاندې سو. یو څوک یې جیران ته په خوله ورکړ. جیران د خالد تر څوک په زړه زیات دردمن سو او په ژړوني اواز یې وویل خالده ته؟ د ګنګو د ملګرو تورې له پوښونه راوتلې وې، خو ده هغوی ته اشاره وکړه. ویې ودرول او جیران ته یې وکتل. ویې ویل اوس ووایه ته د خپلې خور د ژغورنې په بدله کې د زبیر او نورو ملګرو خلاصولو ته تیار یې؟
جیرام لکه زخم خوړلی مار وغځېد. بیا یې وویل آیا تاسې هم د زبیر په شان ګمان کوئ چې زه د پرتابرای سره په دوکه کې شریک یم؟ ګنګو ځواب ورکړ نه، بلکې موږ فکر کوو چې پرتابرای ستا سره په دوکه کې شریک وو. تا هغه د سرانیب د کښتۍ د جواهراتو په تمه دې ته تیار کړی و چې په موږ یې حمله وکړه. جهرام وویل بګوان پوهېږي چې زه بې ګناه یم. ګنګو ځواب ورکړ بګوان خدای له دې نه زیات هم پوهېږي. اوس ستا په بې ګناهي بحث زموږ کار نه دی. موږ یوازې په دې ځان پوهول غواړو چې د خپلې خور په بدل کې د هغو بې ګناه بندیانو خلاصولو ته تیار یې او که نه. جیران ځواب ورکړ کاشکې د هغوی خلاصول زما په وس کې وای. اوس له هغوی سره 200 تنه سپاهیان دي او برهمن آباد ته یې بیایي. زه یوازې له 200 سپاهیانو سره څه کولی شم؟ ګنګو وویل ستا مطلب دا دی چې ستا سپاهیان ستا خبره نه مني. جیرام وویل کاشکې هغوی زما سپاهیان وای. په بندیانو د پرتابرای پهره دومره سخته ده چې زه له هغوی سره خبرې اترې هم نشم کولی. پرتابرای په دې باوري دی چې زه د هغوی پلوی یم. د ګنګو پر شونډو یوه طنزیه مسکا وغوړېده او ویې ویل ستا د پلوي نه مننه. اوس زما پوښتنې ته ځواب راکړه. ته د هغوی خلاصولو ته تیار یې او که نه؟ جیرام وویل د خدای لپاره په ما اعتبار وکړئ. تر څو چې د دوی معامله راجا ته وړاندې نه سي زه بې وسه یم. خو زما په دې باور دی چې راجا به د دوی په بندي ساتلو له عربو سره د جګړې خطر ته زړه ښه نه کړي. ګنګو وویل پرتابرای ستا دوست دی. که هغه ته زموږ لیک ور ورسېږي چې ته زموږ بندي یې بیا به یې هم ستا په بدل کې راخوشي نه کړي. ته به لیک ولیکې او برهمن آباد ته تر رسېدو وړاندې به موږ هغه ته ورسو. جیرام وویل هغه تر ګیدړ زیات مکار او تر لیوه زیات ظالم دی. ما ته د دې موقع راکړئ چې زه خپله کیسه درته تېره کړم. بیا به درته څرګنده سي چې هغه څه ډول انسان دی. د خدای په خاطر زما خبره ومنئ. پرتابرای ته زما د خلاصون نه زیات د خالد او ناهید نیول مهم دي. لکه زه چې نه پوهېږم چې تاسې دلته څه ډول راغلي. تاسې هم په دې خبر نه یاست چې په دې بل کې څه تېر شول. جیرام چې ګنګو او د هغه نور ملګري چوپ ولیدل له بندر نه د رخصت کېدو نه د زبیر تر لیدو پورې یې ټوله کیسه وکړه او بیا یې په سوالیا نظر ګنګو او خالد ته وکتل. ویې ویل اوس هم که تاسې په ما اعتبار نه کوئ نو زه په خوښۍ هرې سزا ته چمتو یم. ګنګو وویل نو ته اوس راجا ته د بندیانو د عذر لپاره ځې؟ جیرام وویل ستا اوس هم باور نه دی؟ ګنګو ورغبرګه کړه له خپلې خور نه وپوښته که د هغې په تا باور راغلی وي موږ هم تیار یو. دا یې وویل او بیا یې مایا ته مخ واړو. زیاته یې کړه مایا ستا د ورور پرېکړه موږ تا ته سپارو. جیرام مایا ته وکتل. مایا ته دا ستر ازمیښت و. د ورور د داستان له اورېدو نه وروسته یې په نظر کې بدلون پیل سوی و. خو بیا یې هم سمدستي د خپل نظر بدلولو ته زړه نه ښکاوه. د ضمیر غږ یې دا و چې مایا خپل ورور اعتبار وکړه. خو یو بل اواز به دا هم و چې نه هغه ستا د بیولو لپاره پلمې جوړوي. د دغه ذهني کشمکش په دوران کې د ګنګو هغه خبره ورته یاد شوه چې د ورور په لیدو به دې زړه پرې وخوږېږي. امکان لري زه ستا په لاس کې د انصاف توره درکړم. مایا ګنګو ته وکتل. د هغه سترګو ویل ما د انصاف توره ستا په لاس کې درکړې. اوس دې خپله وعده تر په یاد کړه. جیرام چې د مایا دوه زړهتوب ولید پریشانه شو. ویې ویل مایا ستا هم اوس په ما باور ختم سوی؟ مایا وویل د دې خبرې ثبوت څه دی چې تا د دې خلکو نه د کسات له ویرې نه دا کیسه نه وي جوړه کړې؟ جیرام په درناکه لهجه وویل مایا ته وایې چې زه بې زړه یم. زه د مرګ له ویرې دروغ وایم. د خدای لپاره ما د نورو د وړاندې مشر نه وه. که ستا په ما باور نه وي نو دا زما خنجر واخله او زما سینه چاک کړه. وګوره چې وینه مې تر اوسه سره ده که نه سپینه سوې. دا یې وویل او خپل خنجر یې د مایا په لاس کې ورکړ. خپله سینه یې ور وړاندې کړه. ویې ویل مایا ستا د پلار په سپینو ویښتو سوګند د مور په شیدو دې قسم که زه ګنهګار وم. نو دا خیال مه کوه چې ورور دې یم. زه نور په دې دنیا داسې ژوند نه غواړم چې خور مې هم ما بې زړه او ذلیل ګڼي. ما په خپلو لاسو د مرګ په خوب لیده کړه. ستا په رګونو چې د یو راجپوت وینه وي نو د ورور خطر مه کوه. مایا د احساساتو په جوش کې خنجر اوچت کړ. د جیرام په شونډو زړه وړونکې مسکا خپره شوه. خالد ورېږدېد. مایا د عزم او همت د دغې مجسمې په مخ کې لاس په نامه ودرېده. بیا یې لاس اوچت کړ. خنجر یې برابر کړ. خالد چیغه کړه مایا دی بې ګناه دی. او د دې سره د مایا له لاس خنجر ولوېد. په سترګو کې یې اوښکې را وخوټېدې او بې اختیاره یې د ورور غېږې ته ځان ور وغورځاوه. په سلګو شوه. ویې ویل وروره ما وبخښه. جیرام د دې په تورو ګڼو ویښتانو کې ګوتې وهلې او ویلې زما خورې زما وړوکې مایا. خور او ورور یو له بله لرې ودرېدل. خالد ورنږدې شو. جیرام ته یې لاس ور اوږد کړ. ویې ویل جیرامه ما وبخښه. ما باید په تا شک نه وای کړی. جیرام د هغه لاس په لاس کې ونیو. ویې ویل زما له تا نه هېڅ ګیله نشته. که زه ستا پر ځای وای ښایي ما هم همدغسې شک کړی وای. خالد ومسکل. ویې ویل ما د احساساتو په جوش کې ته په خوله په سترګو ووهلې. اوس دې بدل بېرته اخیستلی شي. جیرام وویل دا کیسه اوس پر ځای پرېږده که نه نو زه به تا یو سوک وهم او د ګنګو 2 سوکه به په خوله خورم.